ما هیڅ کله هم دا فکر نو کړی چې زه به د ټیک ټاک په اړه باندې یو ویډیو جوړوم او لغړ ټیک ټاکرانو ته به زما یو څه خبرې وي، خو په دې ویډیو کې خصوصا زما بحث فاحش ټیک ټاکرانو ته دی، ځکه فاحش ټیک ټاکران هیڅ کله هم خپل منصب خپل انسانیت نه پیژني، د خپل مور او پلار قدر نه پیژني او نه دې ته ګوري چې زما مور او پلار زما په دغه عمل باندې خفه کیږي او کنه، او دې ته هم نه ګوري چې زما مور او پلار په دغه فاحش کار باندې ذلیله کیږي، رسوا کیږي، بدنامه کیږي، ځکه ستا د دغه عمل په وجه باندې مور او پلار ته سخته بې عزتي رسیږي، سخت تکلیف ورته رسیږي، خو ته بدبخته په دې باندې نه پوهیږې چې زما د دغه عمل په وجه باندې زما د مور او پلار نه اوښکې سترګو نه تویږي، ځکه ستا دغه تکلیف مور او پلار لپاره غټترینه صدمه رسولی شي. نو لطفا د دغې فحاشۍ نه لاس واخله. د ټیک ټاک هدف دا دی چې ته خپل کمیس داسې وباسه او خلکو ته واضحه کړې چې زه یو فحاش انسان یم او خلک تا ته وګوري چې ستا وجود داسې شی دی او خلک سترګې ګناهکاري شي. د ټیک ټاک هدف دا دی چې ته خپل ځان د ضلالت یو حد ته رسولی شي، ضلالت یو حد ته رسېدلی، د بېعزتۍ یو اوج ته رسېدلی. د ټیک ټاک هدف دا دی چې ته خپل مور او پلار وشرموه، خلکو ته دا ثابته کړه او خلکو ته دا وښیه چې ما ته مور او پلار انسانیت نه دی ښودلی، ما ته مور او پلار احترام نه دی ښودلی، ما ته اخلاق نه دي راسته کړي، حتی ما ته اسلام هم په صحیح ډول باندې نه دی زده کړی. دا ټولې خبرې فاحش ټیک ټاکرانو ته دي چې خصوصا هغوی داسې یو کار کوي چې خپل مور او پلار ته سخت تکلیف رسوي. زه نه غواړم چې زما ورور او خور د ټیک ټاک فحاشۍ ته لاس نیستی کړي، ګناه ته لاس نیستی کړي او هغوی وشرمول شي، د هغوی عزت ته صدمه ورسیږي، خلکو ته ښکاره شي چې ته واقعا د نړۍ بدترین انسان یې. هر هغه څوک چې فاحش ټیک کارونه په ټیک ټاک کې کوي او ځان مشهورول غواړي، یو څو خبرې په یاد ساتئ. لومړنی، هر هغه څوک چې تا تعقیبوي او تا ته لایکونه درکوي او په لکو فالوورز ته ولري، هغه خلک هیڅ کله هم ستا خیر نه غواړي. هغوی غواړي چې ته فحاشۍ ته لمن ووهي، نه ستا خیر غواړي نه ستا پرمختګ غواړي او غواړي چې همداسې بدبخته ښې دوام ورکړه. دویم دا دی چې هیڅوک هم ستا جنازې ته بیا نه راشي، ځکه دا جعلي، دا د دنیا د خواهشاتو تعقیبونکي دي چې صرف تا ګوري او ستا دغه ډمتوب، ستا بېځایه حرکات، ستا فحش خبرې او ستا نور ډنګډونګ ته صرف دا خوښوي، دا نه خوښوي چې ته کله مړ شې ستا جنازې ته راشي، ستا پوښتنه وکړي او یا ستا خیر وغواړي. ورونو او خویندو، همیش دپاره چې کله ګناهونو ته لمن وهئ نو هیڅ کله هم دا تمه بیا مه ساتئ چې ما ته به الله عزت راکړي، زه به یو ډېر ښه انسان شم، ته به نور هم ضلالت ته ورسېږې، د بېعزتۍ یو اوج ته به ورسېږې او د خپلې کورنیو په جامعه کې به تر ټولو بدترین او بدبخته انسان به تا نه جوړ شي، بیا به هیڅوک هم تا ته د انسانیت په سترګه باندې نه ګوري. تا یاد ساته. او هر هغه ټیک ټاکران چې دا خبره کوي چې خلکو ماته عزت راکړه او زه دې مقام ته ورسولم او زه داسې کړم او زه اسې کړم، تر ټولو بدبخترین الفاظ همدا دي. الله هیڅ کله هم چاته د بېعزتۍ او د فحاشۍ مقام نه ورکوي. ډېری واقعیت په ټیک ټاک کې داسې شوي دي چې په ډز باندې ویشتل شوي، لیکن هغه به یو ویډیو جوړوي خو په غلطۍ کې به ډز وشي، مړ شو. موټر کې به د ټیک ټاک ویډیو جوړوي، روان به موټر، اکسیډنټ یې وکړ، ټکر وکړ، مړ شو. په سړک باندې به ویډیو جوړوي د ټیک ټاک، موټر به وهي، مړ شو. د ریل ګاډي د پټلۍ څنګ کې ویډیو به جوړوي د ټیک ټاک، ریل ګاډی به راشي، ریل ګاډي لاندې به شي، مړ به شي. نو همداسې ډېری واقعیت شوي دي د دغې بدبخته ټیک ټاک د وجې نه چې زما او ستا ورونه او خویندې چې هغوی کلمه ویلې ده، اسلام یې منلی، ایمان یې راوړی او بیا هم فحاشۍ ته لمن وهي او د دنیا لالچ راغوستي دي او بالاخره د ټیک ټاک په دوران کې مړه شول. نو باید په دې باندې هم فکر وکړي چې ته کوم خوا لاړې اوس. نو دا ویډیو لطفا شیر کړئ تر څو نور خلکو ته هم ورسیږي. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.